وایا قرآن وایا په قرآن کې ډېر خوندونه دي دا د رب کلام دی په هر لفظ اجرونه دي وایا قرآن وایا قرآن وایا په قرآن کې ډېر خوندونه دي دا د رب کلام دی په هر لفظ اجرونه دي وایا قرآن وایا هو قرآن د رب عظیم کتاب دی پکې سبق د انقلاب دی هو قرآن د رب عظیم کتاب دی پکې سبق د انقلاب دی شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته آیاتونه دي دا د رب کلام دی په هر لفظ اجرونه دي وایا قرآن وایا قرآن وایا په قرآن کې ډېر خوندونه دي دا د رب کلام دی په هر لفظ اجرونه دي وایا قرآن وایا او د قرآن ډېر فضیلتونه پر ملاویږي جنتونه او د قرآن ډېر فضیلتونه پر ملاویږي جنتونه کتاب د کلی کلی درسونه دي دا د رب کلام دی په هر لفظ اجرونه دي وایا قرآن وایا قرآن وایا په قرآن کې ډېر خوندونه دي دا د رب کلام دی په هر لفظ اجرونه دي وایا قرآن وایا او دیر سپاره دي د قرآن لري بشمار حافظان ګوره په قرآن کې یو سل څوارلس سورتونه دي دا د رب کلام دی په هر لفظ اجرونه دي وایا قرآن وایا قرآن وایا په قرآن کې ډېر خوندونه دي دا د رب کلام دی په هر لفظ اجرونه دي وایا قرآن وایا دغه کتاب ډېر بهترین دی کلام د رب العالمین دی دغه کتاب ډېر بهترین دی کلام د رب العالمین دی درې لکه درې زره درې سوه اتیا لفظونه دي دا د رب کلام دی په هر لفظ اجرونه دي وایا قرآن وایا قرآن وایا په قرآن کې ډېر خوندونه دي دا د رب کلام دی په هر لفظ اجرونه دي وایا قرآن وایا عبدالجلیل توحید یار وایم شان د قرآن زه درته ښایم عبدالجلیل توحید یار وایم شان د قرآن زه درته ښایم ما درته لیکلي د قرآن څو صفتونه دي دا د رب کلام دی په هر لفظ اجرونه دي وایا قرآن وایا قرآن وایا
په قرآن کې ډېر خوندونه دي دا د رب کلام دی په هر لفظ اجرونه دي وایا قرآن وایا